د دې مشاعرې ړومبي شاعر برکت علي احساس لبا د قیس صاحب په دې شعرونو باندې بلنه ورکومه چې په سر سپینې واورې د پخکته غرونه تور دي، په سر سپینې واورې د پخکته غرونه تور دي، همداسې د دې سپینو سپینو خلکو زړونه تور دي، او د ښکلو ښکلو خلکو استانې دي که یې ګورې، د ښکلو ښکلو خلکو استانې دي که یې ګورې، ای قیسه دا د چا چې په لږو کورونه تور دي. برکت علي احساس صاحب ډېره مننه شاکر صاحب تاسو او زموږ د ګران محترم مشر قیس صاحب یو دوه درې شعره ورته ووایم. دا د پیسې خلک مې وپېژندل، دا د پیسې خلک مې وپېژندل، دا بې پیدې خلک مې وپېژندل، دا د پیسې خلک مې وپېژندل، دا بې پیدې خلک مې وپېژندل، او وړوکی رالوی دې معاشره کې شومه، وړوکی رالوی دې معاشره کې شومه، د معاشرې خلک مې وپېژندل، او ته چې راتلې خلک دې وسوځول، ته چې راتلې خلک دې وسوځول، ته چې راتلې خلک مې وپېژندل. او زما څه غزل زه ټیک نه بسینه ابوبکر صاحب زه خواست کوم چې راشه زما غزل به تاغو. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول زه د ادب د ټولنې مشران کوم چې زموږ مشران دي هغه موږ له دومره عزت راکو، او په دې پروګرام کې بیا د واجد علي بازیګر صاحب چې هغه په دې کې د یادون د مازیګر د چینل او د شاعرانو دپاره زموږ د چینل انتخاب د لازم وګڼو، نو زه د دوی ډېره زیاته مننه کوم. او د برکت احساس صاحب یو غزل دی چې په بېحسه واکدارانو کې او ترس، په بېحسه واکدارانو کې او ترس، په یګانو شرمخانو کې او ترس، د دې وخت په بني ادمو کې او مینه، د دې وخت په بني ادمو کې او مینه، د دې وخت په انسانانو کې او ترس، د دې وخت په بني ادمو کې او مینه، د دې وخت په انسانانو کې او ترس. سوال کوي که قرضوي خو دوی له به ګوري، سوال کوي که قرضوي دوی له به ګوري، دې ناترسه ډاکټرانو کې او ترس، د بېدردو خلکو زړونه کاڼي کاڼي، د بېدردو خلکو زړونه کاڼي کاڼي، په دې کاڼو کمرانو کې او ترس. فریاد ناوري ظلم نه ویني برکته، فریاد ناوري ظلم نه ویني برکته، د کاغذ په تصویرانو کې او ترس. بل یو نوی غزل یې لیکلی اوس تازه که زه څه لږ ډېر پکې غلطېږم نو د هغې به بخښنه غواړم. وایي سرتیزي د فیصلې دپاره اور دی، سرتیزي د فیصلې دپاره اور دی، مایوسي د حوصلې دپاره اور دی. دا سړی د منشیاتو کاروبار کوي، دا سړی د منشیاتو کاروبار کوي، دا سړی د معاشرې دپاره اور دی. جنگ د امن نوم نشان ورک کړي چې راشي، جنگ د امن نوم نشان ورک کړي چې راشي، جنگ د امن د نامې دپاره اور دی. کم خوراک کول بېشکه د زړه نور دی، کم خوراک بېشکه د زړه نور دی، ډېر خوراک خو د معدې دپاره اور دی. کم خوراک کول بېشکه د زړه نور دی، ډېر خوراک خو د معدې دپاره اور دی. بیا وایي بدخواهان د مشورې دپاره مه رابله، بدخواهان د مشورې ته مه رابله، بدخواهان د مشورې دپاره اور دی. ډېره مننه، شکریه مننه جی.